وعلیکم سلام. یو ورور د روزې په اړه پوښتنه کړې ده چې روزه خو سړی چې وخوري په سهوه باندې روزه نه ماتېږي. د فرضي او د نفلي روزې محترمه یو حکم ده. الله پاک دې روغ جوړ لري. وعلیکم السلام. یو ورور پوښتنه کوي چې د موږ په جومات کې یو منبر و، نو دغه منبر ته جومات ته بل واخیست، په دغه منبر خلک اوس چپلقې کړي. نو ښه خبردار محترمه چې بېعزتي ونه سي وروره. الله دې ښه لره کامیاب اوسېږي. د یو بل داسې یو کار دپاره دې استعمال کړل سي چې بېعزتي ونه سي. الله دې ښه. وعلیکم سلام. یو ورور پوښتنه کوي چې په یو کور کې یو ماشوم پیدا سي 40 ورځې چې پوره سوي نه وي، نو دغه هلک کور ته څوک نه راپرېږدي چې بیا د هلک مریضېږي او څنګه. نو شرعاً خو شی نسته محترمه، که داسې له امورو تجربیه ونه وي، انسانانو تجربې کړي وي، بعضې انسانان ځان سره ښځې مرۍ ځان سره ګرځوي، داسې بدې ښځې سته ده، نو هغه کارونه ورباندې کوي، ځکه په دو کې دا تاثیرات سته ده. نو شرعي انشاءالله څه مشکل په دې مسله کې نسته، داسې یو عرفي او رواجي مسله ده. وعلیکم سلام. یو ورور پوښتنه کړې ده چې موږ خو تر اوسه په دې عقیده ولو چې د باران له اسمان نه راورېږي. اوس ساینس وایي چې دا له وریځو نه. محترمه تا قرآن نه ده کتلی. قرآن داسې نه وایي چې له اسمانه. ته چې قرآن کې هغه ایتونه وګورې، وجعلنا من المعصرات ماء، داسې ایتونه سته، داسې ایتونه سته چې موږ له وریځو نه باران نازل کړی ده. دا صحیح نه ده محترمه. قرآن بعضې قرآن دی بعضې قرآن تفسیر کوي. صحیح ده قرآن کې داسې راغلي چې له اسمانه مو نازل کړی ده، خو اسمان چت هم اسمان ویل کېږي. هر هغه چې له تا نه پورته وي هغه ته اسمان ویل کېږي. نو بل چېرته قرآن کې وایي ما له وریځو باران را نازل کړی. ډېرو ځایونو کې راځي فسقناه، دا درندې وریځې بیا موږ راولو الی بلد میت، هغه وچ ښار ته باران پې باندې وورو، له وریځو نه ښي وروره. الله دې ښه لره، الله دې جوړ لره، الله دې وکړي چې مطالعه دې لږ وسیعه سي په قرآن کې. کامیاب اوسه. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. د حماسي کاروان د ګروپ ټولو ملګرو الله پاک مو روغ جوړ لره، الله مو حافظ و ناصر سه. یو ورور پوښتنه کړې ده چې یو بچی چې د مور په ناس کې لا مکمل سوی نه وي، ناقص وي، دغه بچی که د مور وغورځېږي، یعنې په نس کې وي، پیدا سوی نه وي، په نس کې بچی وي، هغه د مور ترې وغورځېږي مړ سي، دغه بچی هم د مور و پلار دپاره شفاعت کوي که یې نه کوي؟ و محترمه، د معاذ ابن جبل رضی الله عنه حدیث ده، په ابن ماجه او په مسند د امام احمد ابن حنبل کې او صحیح حدیث هم ده. رسول صلی الله علیه وسلم وی والذي نفس محمد بیده، قسم می دی په هغه ذات باندې چې نفس د محمد صلی الله علیه وسلم د په ذات کې ده، ان السقط لیجر امه بسرره، یعنی مطلب یې دا ده که یو سقط بې مودې بچی د مور نه پیدا سي او ځون پکې راغلی وي، نو دغه بچی دغه سقط دا به په ورځ د قیامت یې که مور بنده کړل سي، یعنې ورته وویل سي چې ته جنت ته نسې تللی، نو دا به هغه خپله مور د ده کلمه بچی چې پیدا سي کلمه د ده د مور سره نښتې وي، نو دی به د خپل مور به کش کړي جنت طرف ته به یې بوځي. نو له دې حدیث نه علما استدلال کوي چې د مور کوم بچیان چې هغه بې مودې هم پیدا سوي وي، نو هغه کوي څه ورته وایي شفاعت، هغه هم شفاعت کوي. الله پاک دې روغ جوړ لره وروره.